آیا آنلاین پیسې ګټل یعنې د موبایل له لارې پیسې ګټل حقیقت لري او که نه؟ او خاص کر په افغانستان او پاکستان کې. نو په دغه ویډیو کې درته ټول معلومات درکوم. ویډیو را سره تر پایه وګورئ تر څو د دې آنلاین پیسو ګټلو لپاره پوره معلومات ترلاسه کړئ. هو، په آنلاین ډول د پیسو ګټل یو کامل حقیقت دی او میلیونونه خلک دا مهال له دې لارې خپل ژوند پر مخ بیایي. خو یو مهم ټکی باید موږ په ذهن کې په یاد ولرو. آنلاین کار د جادو لاره نه ده. دا هم لکه عادي کار په څیر وخت، مهارت او هڅې ته اړتیا لري. زه تاسو ته یو څو حقیقي لارې د آنلاین پیسو ګټلو ښایمه. د مثال په توګه اول لکه فریلانسینګ شو. یعنې فریلانسینګ معنا دا چې موږ کولی شو په فریلانسینګ سایټونو کې لکه فیور، افوارک، فریلانسر په دغه سایټونو کې موږ کولی شو خپل مهارتونه وپلورو. یعنې موږ کولی شو لوګو جوړه کړو، نو نور خلکو ته هم موږ په ارزانه بیه خپل بیه وټاکو او هغو ته موږ ووایو چې موږ په دغه بیه باندې دغه لوګو جوړوو. نو موږ کولی شو د هغې لارې هم پیسې وګټو، یا هم موږ ورته ووایو چې موږ د ویډیو ایډیټینګ کولی شو د یوټیوب یا د ټیک ټاک یا د انسټاګرام یا د فیسبوک لپاره. دویم، همدارنګه د سوشل میډیا نه آنلاین پیسې ګټل. لکه په دې وختونو کې خپله ټیک ټاک، یوټیوب، فیسبوک دغه یو څه شرایط ښیي چې دغه شرایط موږ پوره کړو. موږ کولی شو چې آنلاین پیسې د دې نه د پوسټ په ذریعه یا هم د ویډیو په ذریعه وګټو. لکه مثلا یوټیوب شو. یوټیوب موږ ته 1000 سبسکرایبر او 4000 واچ ټایم ایښی دی، یعنې 4000 ساعته واچ ټایم یې موږ ته ایښی. نو که چېرته موږ دغه دوه شرطونه پوره کړو نو موږ کولی شو د یوټیوب نه پیسې وګټو. همدارنګه نورې زیاتې طریقې شته لکه ټریډ شو یا هم د پانګونې سایټونه شو. خو دغه کې د پانګونې سایټونو کې بیا زیاتره سایټونه داسې وي چې په اول سر کې موږ ته ګټه زیاته راکوي، خو وروسته بیا موږ په هغې کې موږ سخت تاواني کوي. او همدارنګه ټریډ شو. د ټریډ لپاره چې تاسو کوم کورسونه ونه وایئ 4-5 میاشتې، 6 میاشتې، نو تاسو نشئ کولی چې ټریډ وکئ. په نن سبا کې زیات فري سایټونه راځي چې کولی شو موږ د هغې نه پیسې وګټو. نو اوس موږ په دې پوه شو چې یعنې آنلاین پیسې ګټل یو حقیقت لري. نو موږ څنګه کولی شو چې په افغانستان او پاکستان کې آنلاین پیسې وګټو او څنګه کولی شو چې نغد یې ترلاسه کړو. نو د دې لپاره موږ زیاتو والېټونو ته ضرورت لرو لکه باینانس، ټرسټ والېټ، سی والېټ، مکسي صرافۍ، همدارنګه ایل بینک او دغه رقم ته نورو زیاتو صرافۍ ته اړتیا لرو. نو دوی کې زیاتې صرافۍ داسې دي چې موږ به هغې ته په کمپیوټري تذکره KYC کوو، نو هغې نه بغیر دا نه بشپړ کېږي. نو زه تاسو ته په راتلونکي ویډیو کې یو دا رقم ته صرافي ښیم چې هغې کې موږ KYC ته ضرورت نه لرو او زموږ ټول ضرورتونه پوره کولی شي. دارنګه موږ چې کله دې صرافۍ ته پیسې راولېږو نو بیا څنګه کولی شو چې په افغانستان او پاکستان کې موږ دغه کرنسي خرڅه کړو. نو موږ بیا په افغانستان کې د اټومافۍ او همدارنګه حسابۍ نه کار اخلو چې موږ کولی شو په هغې کې اکاونټ جوړ کړو چې اکاونټ یې بالکل اسانه جوړیږي او کولی شو د هغې په ذریعه په افغانستان او پاکستان کې د اټومافۍ او د حسابۍ د دفترونو نه نغدې پیسې ترلاسه کړو. او په پاکستان کې همدارنګه جسکیش، ایزي پیسه چې هلته نور هم د دې اسانتیاوې زیاتې دي. نو په نننۍ ویډیو کې موږ د دې پوښتنې ځواب پیدا کړ چې آیا آنلاین پیسې ګټل حقیقت لري او که نه. هو، آنلاین پیسې ګټل حقیقت لري. نو په راروانو ویډیوګانو کې به زه تاسو ته د آنلاین پیسو ګټلو فري سیسټمونه یا سایټونه درته ښیم او همدارنګه د یو ښایسته صرافۍ اکاونټ جوړولو طریقه به هم زه تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شو هغې ته موږ پیسې راولېږو او څنګه کولی شو چې بیرته یې موږ بل چا ته ولېږو او څنګه یې په بل چا باندې خرڅ کړو. نو د دې ټولو معلوماتو به زه په راروانه ویډیو کې درکړم. نو که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو درسره لایک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن تڼۍ درسره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. نو آیا راتلونکي ویډیو درته جوړه کړم چې څنګه د دې لپاره موږ صرافي غوره کړو او د کومو سیسټمونو نه موږ فري پیسې ګټلی شو. نو په کمنټ کې ضرور ځواب راکئ. نو په الله سپارم. د خدای په امان.